یو بادشاه تیر شوی دی مامون، دا غزویو دا غا مامون یو زویو علی نومیو، علی ابن مامون ډیر زیات ښکلی انسان و. دا علی ډیر خشته و، شهزاده و شهزاده د بادشاه زوی ډیر خشته ښکلی و مزېدار او ډېر خوش اخلاقه و اخلاق یې ډېر مزېدار و چې چا سره به هم ناست و خلک به ورسره په ناسته خوشحالېدل، تنګېدل به نه. بد اخلاقه سړي سره په ناسته خلک تنګېږي، خوش اخلاقه سره نه تنګېږي. او هر وخت به یې په دې مخ مسکا وه او هوښیار ډېر زیات و عاقل چې کله به میلمانه رالل نو پلار به ده ته وي اله راشه علي د میلمنو سره کښېنه. دومره هوښیار و چې میلمانه به متاثر شو، یاره دا علي خو ډېر قابل سړی دی او که د پلار نه پس دی په تخت کښېناست حکومت به ډېر ښه چلی. دارنګ نه خشته ښکلې قد و قامت نه مزېدار. خلکو به ورته یوسف زمان وی، د زمانې یوسف، لکه یوسف علیه السلام له الله حسن ورکړی نو ده ته به یوسف زمان وی، د خپلې زمانې یوسف. دومره خشته و اخلاق، ناسته پاسته، خبرې خلکو سره هوښیارې او په خبرو یې دومره فصیح انسان و چې خبرې به یې کولې خلکو له به یې خبرو په فن ورکو. دومره مزېدار هلک او د پلار ډېر زیات خوښ و. داسې بچی چې هغه هوښیاره وي او داسې بچی چې خشته وي او داسې بچی چې هغه عقلمنه وي، اخلاقي وي، د پلار خبره مني، تابعداره وي، د پلار ډېر زیات خوښي. پلار ته مامون ته یو ځل دسترخوان ولګېد، د دنیا خوراکونه ورته کېښودی شو. ډوډۍ ولګېده، وګېدې خوراکونه چې ولګېدل، فروټ، جوسونه، میوې، هر قسمه غوښې په مختلفو قسمونو کې کېښودی شوې. نو پلار یې فوراً نوکر ته وایي وی علي څه شو؟ وی صاحب خپله کمره کې دی، ورشه اواز کوه ته ما سره ډوډۍ وخوري. پلار به بې زوی نه ډوډۍ نه خوړه، دومره یې خوښ و. علي ته یې ووایي چې بابا دې غواړي روټۍ. وی چې زه خو موړی یم. بابا ته مې ووایه چې د روټۍ ته مې ضرورت نشته، شوق مې نشته او زه موړی یم. نوکر راغی بادشاه ته وایي چې هغه وایي چې زه روټۍ نه خورم او موړی یم، تاسو خپله روټۍ خورئ. وی ورشه علي ته ووایه که ډوډۍ نه خورې دا مخ خو دې راته لږ وښایه که نه، هسې خو کښېنه که نه. دومره خوښ. فورا نوکر لاړ او علي ته وایي چې بادشاه سلامت وي چې که ډوډۍ نه خورې او موړې هسې راشه موږ سره کښېنه، دا مخ خو به دې ووینم که نه، مخ خو دې راته وښایه. زر یې رامنډه کړې. ښه راغی پلار سره کښېناست. روټۍ به هغه ډېره خوړه، ده به معمولي غوښته خوړه موړو. پلار ورته خوشحاله او مسکي مسکي کېده. چې کله روټۍ نه فارغ شو نو لاړ د ځان له یو خپل محل جوړ کړی و، د دجلې د دریاب د پاسه یې ځان له ښایسته محل جوړ کړی ښکلی یو خاص دریاب دی. اوس هم په دې دوبۍ کې، په دې بحرین، په دې ملکونو کې ما کتلي دي، ما ته پته ده په سیندونو او دریابونو د پاسه محلات جوړ دی. لاندې به ترې اوبه بهیږي، اوبه او بره به پرې محل. او تاسو هم لیدلي دي سوات ته چې تاسو ځئ د بحرین کالام ته نو بعضې ځای کې داسې هوټلې جوړې کړي دي چې هغه دریاب ته څه حصه باري اوبه ترې لاندې بهیږي. د جلې د دریاب د پاسه ځان له ښکلی محل جوړ کړی او داسې محل یو خوا اوبه دي بل خوا بوټي دي، خو داسې ځای کې هم جوړ کړو چې شارع عام وه، لویه لار وه د خلکو، د بازار نه به خلک تاجران په دې لاره پوخانو او ګډو چیلو ته. نو ده وی چې داسې هم نه چې د ځان له تنهم چې د دلته کې دا خلک تېرېږي چې دا هم اینما په لاره څوک دي څوک نه دي، سوداګر دي، قافلې دي، دا هم سړي له خوند ورکوي. که نه ګورې بعضې خلک دې سړک ته روځي او ګوري چې دا خلک په لاره تېرېږي، ماشومانو له هم خوند ورکوي او چې د خلکو خبرې هم لګې اورمه، تنهایۍ کې به څه نوکر سره ناست یم. پلار نه چې کله فارغ شو نو دی راغې خپل محل له. نوکرانو ته وی ګرمي مې شوې ده، سخته ګرمي وه، پکې ایر کنډیشن خو ونه، هلی شا به یخې اوبه راوړی، یخې اوبې وله را پیدا کړې راوړې په هغې یو لمبل په ځان یې اوبه واړولې او فورا یې ښایسته ښکلې جامې واچولې او کېناست، لارې ته ګوري، د لارې تماشه کوي او د اوبو شرارو ته یې هم غوږې ښودې دي. قافلې تېرېږي په دې لاره ورا تېرېږي او دی ورته ښه یخ ناست دی. یو مزدور په دې لاره روانو، یو سړی غریب بلکل شلېدلو جامو والا، جامې شلېدلې وې. دا مزدور راغی او د دې محل سره خوا کې د دې اوبو په دې غاړه ودرېده.
دا علي ورته ګوري چې خدایه داس هلک څوک دی چې دلته ودرېده چې ویې کتل په دې ګرمه ګرمۍ کې د ځان نه غټ څادر راتاو کړی دی. دی خو پوه شو چې دا خو د غټ څادر ودې نه دي، زمونږ خو ګرمي کېږي په یخ اوبو مې ولمبل، خو معلومیږي دا چې د دې خوار بل څادر نه رشته دی، غټ څادر تاو دی، هغې ته هم ټوټې لګېدلې دي. چې ویې کتل نو کمیس پرتوک ته هم غټې غټې ټوکړې لګېدلې دي، او چې لاندې وله خپو ته مو کتل نو خپو کې د غریب سرمن پرته ده، د ټوټو سرمن. لکه ډېر تاسو به کتلي پخوا به زمونږ په دې وطن کې دا بعضې خلک وو، دا مزدوران غریبانان، نو دوی به سپلی پخپو کړی وې، که مو خیال وو د بروزې د پاسه به یې پرې داسې یو تار ګیولی و، غریبي به وکړه. ما ته یاد دی د بروزې نه به یې داسې یو 2 تسمې جوړې کړې وې، هغه به یې پرې ګیولې وې، دقسې پړې په دې سرمن تړلې و، غریب پکې خپه در نه کړې وه، او چې هغې د خپې سرمن ته یې مو کتله سپلی ته، نو هغې ته هم ټوټې لګېدلې وې. دی ډېر زیات خفه شو، او دته نوکرانو فورن فروټ ټول او مخامخ ورته کېښودل. دی خپل فروټ ته هم ګوري، خپلو جامو ته هم ګوري، خپل محل ته هم ګوري، خپل شان ته هم ګوري، او هغې مزدور ته هم ګوري. مزدور څه چل وکړه؟ په سر یې شکری وه، خو چې کېناسته نو شکری یې کوزه کړه، نو یو څه یې وانهشته. نو د شکری نه د مزدورۍ چې کوم رمبې وه، هغه رمبې یې ترې راوویسته، او دریاب په غاړه باندې کېناسته، هغه رمبې یې لاول ځان له ووینځه، هغه یې واپس په شکری کې کېښوده، او بیا یې لاس او خپې د خټو ډکو، لاسونه یې هم ځان له ووینځل او خپې هم ځان له ووینځلې. چې دا هر څه یې وکړله، څادر یې کوز که، نو بیا یې د هغه شکری نه یو لیپاپه راوویسته، هغه لیپاپه کې سړه ډوډۍ وه او مالګه وه. هغه سړه ټوکړۍ راوویستله او مالګه یې راوویسته، هغه ډوډۍ به اوبو کې منډله چې دا ډوډۍ نرمه پسته شي، او مالګې سره به یې یو ځای کوله او چک به یې تېوه، بیا به یې ډوډۍ په اوبو کې ومنډله چې پسته شي، نو مالګې سره به یې چوکه کړه، نو چک به یې تېوه، نو چې هغه وړه غوندې ډوډۍ خلاصه کړه، نو الحمدلله یا خدایا ستا په دې نعمت زه ډېر زیات شکر ګزار یم. الله ډېر لوی شکر خدای چې تا ډوډۍ راکړه، شکر دی خدای چې تا زه مور کړم، او زه ستا ډېر زیات شکر ګزار یم. علي وایي چې دا خبره مې واورېده، پړه مې ودرزه شو. اوهو دې شکر پسه کوي، د جامو ته وګوره، د دې په دې ګرمۍ کې د غټ څادر ته وګوره، د ټوټو والا کمیس او د سوټو والا پرتوک ته وګوره، او دغه سرمن ته وګوره چې د خپې د ګرمۍ د وجې نه غریب د خپې لاندې چې خپې مې ونه سوځي، سرمن یې ښې ده، په ټوکله یې تړلې ده، په تار یې تړلې ده، او د خپو ته او دغه ډوډۍ مالګې سره وچه ډوډۍ په اوبو کې خوشته وه، او دې څه وایي؟ یا الله شکر دی، الحمدلله چې خدای ډوډۍ دې راکړه الله. او بیا څه چل وکړه؟ بیا یې دا چل وکړه چې هغه غټ څادر یې سر ته واچو، او غریب د هغه سیند په غاړه باندې پرېوته وده شو، خلاص. چې څه دا مزدوري ګوره اسان کار نه دی، ډېر ګران کار دی. پیسې ګټل اسانه خبره نه ده. دا خلک دې نه دوبۍ ته چې ازوی لاړ شي که نه، د دنیا خلک یې په تمه وي، جي ماله به موبایل راوړئ، ماله به ترماس راوړئ، او ماله به ګړی راوړئ، او ماله به جامې راوړئ، تاسو د دې خوارانو نه خبر نه یې. ټیک ده چې په دوبۍ کې خلک ښه نوکری هم کوي، اعلی نوکری کوي، خو قسم په خدای جومات کې ناست ما د دوبۍ لیبر او مزدور هم لیدلی دی، ما لیدلی دی په خپله، چې هلته د دریاب په غاړه د چمنې ډېرې زیاتې دي، او دې دغه کې په دې لکه سیند کې دلته پارکونه دي، هلته هم پارکونه دي، دی کې چمنې دي، او په خدای یقین وکړه دومره غټ غټ ماشي، غټ غټ ماشي. ځکه یو ځل د یو چمن کې کېناستم په یو پارک کې، ملګري را سره وو، نو خپې مې ګر چې مې وکتل، هلکه دا خو ماشي دي، دومره ماشي، غټ غټ ماشي، سمندر دریاب دی، اوبه ډېره زیاته ده، نمي ډېره زیاته ده، دومره ماشي. نو چې ما سهار وختي پېشمني یو وخت کې ووتم، مونځ مې وکړ یو ځای کې، او بیا تلم داسې ما ته ملګري په دې دریاب چکر لګو، دا وخت خاموشي وي، څه د سړي پکې ني، نو هغه چمنو کې خلک پراته څادرونه یې اغوستي وو. مې دا څوک دي؟ وایي دا د خوارۍ مزدورۍ والا غریبانان دي، د دې د شپې ځای نشته چې شپه یو ځای کې وکړي. ولې د شپې ځای نشته؟ نو چې په دوبۍ کې خو کمرې قیمتي دي،
ټکټ کم ځای میلاویږي نو چې دې په هوټل کې ځان له کمره اخلي نو دومره خو دې نه ګټي چې هلته ورکړي دا خوار دقه چل کې دلته پروت دی دا غریب په دې چمن کې پروت دی او څادر یې په ځان اچولی دی او په څادر کې پروت دی چې هغه له روټۍ کړې وه نو چې هلته لاړو روټۍ له نو هغې خواران بار ووتل او موږ دوه درې کسانو ته یې روټۍ کېښوده نو چې کمرې ته ننوتو نو دا کټونه نه دي دیوال پورې دی لاندې یو کټ د پاسه بل د پاسه بل د پاسه بل څلور پنځه کټونه یو بل د پاسه کړي دې دیوال ته دې دیوال ته دې بل دیوال ته یا لکه دا څه دي وایي چې دې کې موږ پراته یو که نه موږ سره خو دومره پیسې دي چې څلورو کمرو کې څلور کسان ځای شو دا دې خو ډېره ډبل کري د دوبۍ کې څوک اوسېدي شي په کرئ نو موږ دا په لس پنځلس شل کسانو باندې دا کمره کرۍ کړې ده نو یو لاندې پروت یو د هغه د پاسه یو د هغه د پاسه یو د هغه د پاسه نو چې یو ډقي نو ټولو سره ډقي دا عجیبه انصاف او دلته خلک وایي مال یې ګړی راونړه مال یې موبایل راونړه مال یې جامې راونړئ تاسو غریبانانو نه خبر نه یې چې دا خواران دلته څه ژوند تېروي علي وایي چې دغه سړي ته مې وکتل دی مزدور ته نو ځان ته یې هغه څادر واچو دی پرېوت اوده شو او زه ورته دقسې اوس حیران یم چې یا خدایه زما دې ټاټ پاټ ته وګوره او دې دولت ته وګوره دغه مزدور غریب ته ګوره او دې په هغې کې څومره شکر ګزار دی او دې ګرمۍ کې د له خوب څنګه وردي چې د خوبه پاڅېده نو دریاب له ورغې نو اودس یې وکړ نو پاسې 2 رکعته مونځ یې وکړ نو د مانځه نه پسې الله ته لاس اوچت کړ نو بیا وایي یا الله ستا ډېره شکریه الله ستا ډېر لوی حمد او مهرباني چې پروردګاره ماله دې خوب مقرره کړه او دس مې وکړو مونځ مې درته وکړو علي نوکر ته ورشه دا مزدور ځان سره راوخېجه وبره او دا ښکاری مو ته وویل رمبې دم سره راوخېجي نوکر پولیس والا ورمنډه کړې هغه مزدور ته وایي چې شهزاده صاحب دې غواړي نیک دې غواړي بادشاه زوی علي هله زر راځه هغه وایي علي په ما څه کوي زما هغه سره څه کار دی زه خپل کار به کوي زه مرزو سړی یم وی خامخا دې غواړي که نه دی په زور دی بوځو څنګه به نه دی بادشاه زوی دی غواړي ته نه وردی خلې نه یو آیات ته وت عصا ان تکرهو شیئا وهو خیر لکم الله وی ډېر کرته به یو شی تا ته ښه نه ښکاري خوا به دله بهتري ټیک ده چې دا شی خو ما ته ښه نه ښکاري د بادشاه دې دربار ته ورتل ممکن ده چې دا ماله بهتري نو اشکری په سر کړه او نیغ دربار ته وخته چې وخته نو بادشاه دوی ورته دغه ځای کښېنه نو چې کښېنو ویې لکه مزدورې وی او مزدورې مزدوري کې وی او صاحب مزدوري کوم ولې مزدوري کې وی صاحب زه خپله محتاج یم ډوډۍ ته او زما یوه مور ده چې هغه شله ده پخپو باندې او یو مې خور ده چې په سترګو ړنده ده مور مې شله ده او خور مې په سترګو ړنده ده نو هغه خواران محتاج دي زه د هغوی کفیل یم د هغې کفاله کومه نو دقه مزدوري کوم چې څو ګټم نو هغوی له یو سم علي ورته وایي چې هر کله ستا مور او خور تا ته محتاج دي او د هغې کفیل نو دا اوس دې ځان له ولې ډوډۍ وخوړه بیا خو په کار دا وه چې تلې وه هغوی سره یو دی دې ډوډۍ خوړلې وه هغې دې پرېښودله اوس ځان له دې ډوډۍ خوړه وی اوږې ومه ډېره زیات مزدوري مې وکړه اوږې ومه او هغوی سره مې ځکه ډوډۍ ونه خوړه چې هغوی د ورځې روجه د ورځې روجې نیسي دې وخت کې هغې خوراک نه کوي ماښام به که خیر روجه ماتی او زه به د خپلې خور او مور سره یو ځای روجه ماتو بیا ورته علي وایي وی ښه دا راته ووایه چې ستا ډیوټي څه ده او کار دی څه دی ډیوټي دې څه ده او کار دی څه دی وی ډیوټي خو مې دا ده چې زه سهار نه راوځم او د مازدیګره پورې مزدوري کوم خټې لوټې کوم دیوالونه جوړوم ډیوټي کوم دا مې خپله مزدوري ده او مازدیګر نه پس څه کوې مازدیګر نه پس الله ته عبادت کو خپل مالک راضي کو وی خوب وی خوب مې تا ولیده که دغه مې خوب و نو په دې خوب ستا کار کیږي په دې خوب او ورته څه وایي او ورته وی چې د قبر د تیارو سوچ څوک کوي د دنیا خوبونه نه کوي بیا که دلته مې خوب وکړه نو قبر کې به خوب تریخي بیا به نه راځي
او که دلته مې خوب ونه که روړه مې وکړله نو انشاءالله چې قبر کې به ډېر خوږ خوب راله راشي. دلته چې څوک خوبونه کوي قبر کې به بیخي خوب به نه ورځي. او چې دلته کې مې خوب ونه که ویښه مې تېره کړه نو انشاءالله چې خدای به وي ډېر ستړی راغلی دی دنیا کې خوب ډېر کم کړی دی پرېږدی دی فرشتو ته به وایي چې دی په دې قبر کې اوږد خوب وکړي. نم که نوم العروس. بادشاه دوی حیران شو وی ته چې دا مالګه وخوړه اوچه ډوډۍ تا د الله شکریا ادا کړه وي او وي دا ولې دا خو ډېر معمولي شی دی او وي دا خو معمولي شی نه دی خېټه مړه شوه که نه خدای سلسله پیدا کړې ما او ما له خدای ډوډۍ راکړه او یې ګوره بادشاه سلامت تا ته خو پته نه لګي ته خو په دې محل کې ناست ډېر خلک داسې دي چې د هغوی دقه ډوډۍ هم نشته ډېر خلک داسې دي چې په لاس وخپو رنځوران دي زما خپله مور شله ده او ډېر خلک داسې دي چې په سترګو ړانده دي او ډېر خلک دا دي چې په اندامونو مریضان دي. الحمدلله ما له خدای سترګې روغې راکړې الحمدلله ما له خپې خدای روغې راکړې دي الحمدلله ما له خدای خوله روغه راکړې ده که زه د مور په شانتې وم بیا به مې څه کول که زه د دې خور په شانتې ړوند وم بیا به مې څه کول دا د خدای حمد نه دی چې زه به د خدای روغ پیدا کړم چې د هغوی خدمت وکړم او د هغوی په سبب زه جنت ته ورسم. علي نوکر ته ویدلې او 15,000 درهم ورکه دې مزدور له 5,000 درهم هغه زمانه کې 15,000 درهم داسې و لکه چې اوس ولې 15 لکه نه او 6 لکه روپۍ ورکوي. فورا هغه 15,000 درهم راوړل وي دا والا وي په دې څه وکړم وی دا به دې په کار شي وی دې ته زما ضرورت نشته هېڅ حاجت مې دې پیسو ته نشته. علي ورته وایي که ستا ورته حاجت نشته نو زما خو ورته حاجت شته که زما دپاره یې واله زما به ثواب وشي زه به خوشحاله شم ځکه ستا ورته حاجت نه و ته پرې نه خوشحالېږې نو ما خوشحاله که زما دپاره یې واله. بیا ورته ویلې مزدور ته وی دعا راته وکړه مزدور ورته وایي چې تا په ما غلط شوې دوا خو خلک د نیکانو نه غواړي خطا شوې را باندې زه خو نیک سړی نه یم چې ته ما نه دوا غواړې ورته وایي ښه د نصیحت خو راته وکړه که نه وی نصیحت درته وکړم وی وی بادشاه سلامت وی ته چې کله په سفر ځې تیارې وله کې که نه کې او دا آیت یې ووی فذکر څنګه دی فإن الذکر تنفع المؤمنین وی زه نصیحت ته کوم مسلمان ته به فایده ورسوي وی ته چې کله په سفر دی نو سفر له تیارې کې که نه کې وی بلکل د شپې نه ورته تیارې کو او سار نور کله ناوخته پاسم او چې کله په سفر ځم وختي پاسم خوب هم پرېږدم او هغې دپاره تیارې کومه نو وی علي د آخرت او د قبر خو ډېر لوی سفر دی هغې له څومره تیارې وکړو هغې له څومره وختي پاسې دی په دې خبره پوه شوې هغې له څونه وختي پاسې دی چې په سفر دی خو وختي پاسې صبح سویرې وختي پاسې نو د قبر ډېر لوی سفر دی انتهایی سفر دی محشر میدان ته حشر میدان ته نو تا دې سفر له څومره وختي پاسې دی چې لږ غوندې سفر کې هغې له خو وختي پاسې چې ډېر اوږد سفر یې ډېر وختي پاسې د ایرپورټ ته چې کله د عمرې والا یا څوک ځي که نه نو دې تا هغه ایرپورټ والا وایي چې کم از کم 6 ګنټې مخکې راشه یا 4 ګنټې مخکې انټرنیشنل فلایټ له خو به خامخا راځې ګورې نو چې لرې سفر نو بیا به د جاز د تلو نه هم 6 ګنټې او 4 ګنټې ایرپورټ ته ځان مخکې رسې جاز رانه لاړ نه شي اصل هغه کاونټر هغه چې کم دی ټکټونه ورکوي ارانه بند نه شي هلکه کاغذونو کې غلطي وي چې دومره ټیم خو چې خو پکې ټیک کم که نه ګوره څونه سوچ سره د سړي سره پروت دی دومره اوږد سفر باندې ته روانې او په دې دومره اوږد او لوی سفر کې تا هغې له څه تیاري وکړه او چې دې اوږد سفر له روانې خو وختي پاسې نو دې له څومره وختي پاسې دی بس چې دا خبره وکړه د دې علي زړه یو ټک نارې کړه چې خدای پاکه دا څنګه نصیحت یې راته وکړو وی تا ته زه 3 نصیحتونه کوم 3 خبرې یو دا چې د قبر ډېره خطرناکه تیاره ده داسې تیاره ده چې د خپل لاس پرته پکې ورې نه ښکاري واقعي د شپې تیاره کې خو بنده بیا هم ځان له څه چل مل وکړي نو د قبر تیاره کې به څه کې چې نه لاس له قولی شي نه خپله قولی شي او من
لس بنو یو ټن خاورې د یو خوا پرتي په ټنونو د نخي طرف ته پرتي یو ټنونو یو خام دیوال بل خام دی خام اخوام لاندې مو برم خاوره ده او هغه ډېر عزتمن بچي او عزتمن پلار او وروڼه ادنه ټول واپس راشي او چې کم کټ کې وړی همدنه واپس راوړي او چې کم پوزې درته لاندې پروت و او پوزې هم درته لاندې په قبر کې ناچوي هم اوسنډې ودنه واپس راوړي ټول دغه واپس رالل وی دغه لوی سفر د قبر د تیارو غم وکړه هغې له غم وکړه دا سوچ وکړه دا یو نصیحت او دویم نصیحت دا دی چې په سفر ځې نو سفر کې خلک لرې سفر کې یوازې نه زیریږي نو ځان له د سفر ملګرې پیدا که وی دا اوس خو یوه دوا راته وکړه که نه وی خدایه د دې علي دنیا سره مینه کمه که او الله د خپل ځان سره وله مینه پیدا که نمبر ایک او نمبر دو یا الله د هغې عمل توفیق ورکه چې ته پې خوشحالېږې او یا الله خاتمه په داسې وخت کې وکړه چې ته ترې راځي دا خو ډېر بهترین دعا ده د دنیا سره مینه ختمه که کمه که او ځان سره مینه پیدا که دا کمال دی او خدای داسې عمل توفیق ورکړه چې په کم عمل ته خوشحالېږې نو چې الله د بنده نه خوشحالی دې نه غټ غنیمت بل شته او خدای داسې وخت کې مړ که چې هغه وختونو کې ته ردنه راضي یې چې ته ترې خوشحاله وی دا اوس ما پرېږده وخت مې ډېر ضایع شو چې ځم مزدور ته وایي ښه وی نو اوس خو څه نه غواړئ وی دقه غواړم چې ما نور ماف کړه چې زه وځم وی په مخه دی ښه مزدور چې لاړه نو علي هغه خپل نوکران کېنول وی زما دې درستخان ته وګورئ او د مزدور هغه اوچې ډوډۍ ته وګورئ د هغې شکر ته وګورئ او زمونږ د ناشکرو ته وګورئ زمونږ د ټاک پاټ ته وګورو د هغه جامو ته وګوره زمونږ د جشن ته وګورو د هغې سپلو ته ګوره زمونږ زندګۍ ته وګورو د هغه ژوند ته وګوره او د هغه شکر ته وګوره زمونږ ناشکرۍ ته وګوره د هغه صبر ته وګوره او زمونږ د نخرو ته ګوره فورا چې کوم د کتابخانې د ده هغه انچارج د کتابخانې ناظم د کتابونو هغه وي ماله راوغواړئ هغه یې وله راوغوښته چې راویې غوښته ورته وی ورشه او ماله د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کتاب راوړه د هغه حالات راته بیان که چې کتاب یې پورته کولاو که ورته وی دې ځای کې شابه د عمر صاحب په حالاتو کې یو حالت راته ووایه هغه وی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو ځل اوبه څکلې یخې اوبه وله چا راوړې نو چې اوبه یې سترګو ته خولې ته اوچتې کړلې او یخې وې نو اوښکې ترې روانې شوې نو هغه اوښکې اوبو کې پرېوتې د هغې اوبو نه بوټ کوي چې کومو اوبو کې د حضرت عمر فاروق اوښکې پرتې دي او نوکر ورته وایي وی امیر المؤمنین ولې جاړې دې اوبو ته وی جاړم په دې چې هسې نه د قیامت پر ورځ خدای پاک د دې اوبو تپوس رانه ونه کړي وی نه که نه د دې تپوس به دنه خدای نه کوي ته چې الله پیدا کړې نعمت به در کوي دې وجې نه خو یې به فری پیدا کړې مفت یې پیدا کړې چې دې ته د انسان ضرورت دی وی ښه نو جړه په بله وجه هم راځي لیکن قبر ته چې لاړ شم نو هلته اوبه نشته هلته نیر نشته هلته نه څښا اوبه شته نه خوږې اوبه شته نه ترسکونې ترخې اوبه مالګیجنې شته او نه صفا اوبه شته دلته خو ما د خدای اوبه راکوي وی ښه دا کتاب بند که اوسه الا ما لره دې نه پس د عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله کتاب راواله چې هغه کتاب یې راواغېسته او هغه یې ورته کوله وکړو د عمر ابن عبدالعزیز حالات هم ورته رامخکې شو چې عمر ابن عبدالعزیز کله بادشاه د بادشاه نه مخکې به هغه د زرګونو روپو یو جوړه اغوستله زرګونو روپو ډېر قیمتي جوړې اچولې یو ځل یو مولانا صاحب ورته وایي او دې ګورنر و صاحب د مدینې شریفې ګورنر و ورته وی صاحب ډېر زیات اسراف کې په دې جامو کې وی مولانا صاحب دا خبره ستا د خولې نه ووته که د بل چا د خولې نه وتې وه نو ما به ورسره کتلي وو خو آینده دپاره دا خبره ونه کړي ګنې سر به دې په ځمکه پروت وي دومره د ټاټ بادجون و چې کله بادشاه شو یو دل د جمعې منځله راته مقتدیان ناستي او بادشاه لیټ راووته چې راووته داسې رپېده نو چې په منبر کېناسته نو مقتدیانو ورته بیا وروسته وزیرانو وی حضرت ولې ناجوړی بیمارې لیټ راووتې وی نه زما دقه یوه جوړه ده
دا رانه خیرنه شوې وه او د جمعې مونځ د صفا جامې پکاري نو زه غسلخانې ته ننوتمه او دا جامې مې ځان له ووینځلې دا مې صفا کړلې لنګ مې ووه نو بار راووتم نو دا مې رپولې چې دا به اوچې شي نو وابه چوم دې کې وخت ناوخته کېده نو لمدې جامې مې واچولې نو تاسو له راووتم تاخیر په دې وشو چې دا له مې جوړه اینځله او رپم ځکه چې جامې مې یخې چولې دي یو دل کور ناستو لور ته وایي ای فلانکې بچې اوبه راوړه لیټ شوه بیا آواز ورکه ای فلانکې لورې اوبه راوړه هغې جواب ورنه کو دریم ځل آواز ورکه اوبې راونړې نو ښځې ته وایي وی فاطمې وی دغه حال دی د دې زمانې د لوڼو درې ځله مې چغې ورته ووالې او ما لې اوبه راونړې نو ښځې ورته وی بربنډه دله راشي د هغې دقه یو جوړه جامې دی پرتوګ یې شلېدلی دی کوټه کې ناست تر ځان له پرتوګ ګنډي چې وګنډي پرتوګ نو بیا به اوبه راوالي تاله بیا راوړي چې دا حالت یې ورته بیان که علي ته نور پې اور بل شو وی خد سعید ابن مسیب رحمت الله علیه دا په تابعینو کې یو ډېر لوی محدث تېر شوی دی د حدیث استاد وی د هغه حالات راته را مخکې کا چې د هغه باب یې کوله وکړو اس وی سعید ابن مسیب وی یا الله چې د کجورې د اډوکې په چوپېدو مړی دی نو څه خبره یا الله چې د کجورې د اډوکې په چوپېدو مړی دی نو څه خبره وه ولې ټټۍ ته او بولو ته به مې اډوه جت نه راته او ستا د پیغمبر حدیثو کې بار وخت لګیو اوس خو اودس ماتې راشي نو لاړ شم بولو کوم نو بیا اودس کوم نو ډېر وخت مې ضایع شي او زما وروڼو علماو قسم دی د علم دپاره ډېرې لویې قربانۍ ورکړې دي ما بیګا د امام ابو یوسف رحمت الله علیه یو حالات وکتو حیران شوم امام ابو یوسف رحمت الله علیه زوی مړ شو ماشوم زوی مړ شو ټیم داسې و چې هلته کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه درس شروع و د هغه درس شروع و او دلته کې د زوی د جنازې ټیم دی نو شاګرد ته یې وایي مهرباني وکړه زما د زوی والی او دې مقبرې ته یو څو تره د جنازه وکړه او د ځم د امام ابو حنیفه درس رانه قضا کېږي حیران شوم یا خدایا امام محمد رحمت الله علیه دا زموږ د امام صاحب شاګردانو کې یو شاګرد دی د هغه متعلقه د هغه یو ځل یو انګریز د هغه کتاب دی هغه یې وکته جامع صغیر د هغه کتاب یې وکته انګریز نو وی دا ستاسو رکوټ محمد دی او دونه د دین خدمت یې کړی دی نو غټ محمد بم څنګه سعید ابن مسیب وی بولو چې ډوډۍ وخورم اوبوس کم بولو ته ضرورت شي منډه کم اودس مات کم وخت ضایع شو اودس به مې وخت ضایع شو بیا راځم او چې لوی اودس ماتې له سهارا ته ځم او راځم اودس کوم بیا وخت ضایع کېږي ارمان چې د اډوکي د کجوري د اډوکي په چوپولو مې ژوند تېرېدی چې اودس ماتې ته رکوټې او لوی ته مې اډوه جت نه راتلی چې دا خبرې واورېدې که نه علي نو هغه لایبررۍ والا ته وایي کتابخانې والا ته دا کتابونه یې بند کړه د عبدالله ابن مبارک او د نور علماو واقعیت یې مته بیان کړل وایي دا بند کړه د کتابخانې له او شاګردانو ته وایي هغه نوکرانو ته وایي زه ځمه د خپل سردار ملاقات له ځم ما پسې څوک مه راځئ هېڅوک چې ما پسې رانه شي دروازې یې بندې کړې هغې ته لاړل د هغوی دا خیال و چې ګنې سردار نه مراد دی خپل بادشاه پلار مراد کوي او پلار له جوړ ځي نیغ د محل نه ووته او په دریاب دجله کشتۍ ته وخته او پورې غاړه لاړ فرات ته لاړ فرات ښار ته او چې هلته څنګه لاړ هلته خپلې جامې مامې بدلې کړلې او دجله یو ډېر لوی ښار دی هغې ښار ته لاړ او هلته یې مزدوري شروع کړه بس دی ډېر ژوند مې په ټاټ او پاټ کې تېر که ډېر ژوند مې په عیش و عشرت کې تېر که ډېر ژوند مې په خوشحالۍ کې تېر که ما ته چې مزدور کومه خبره کړې وه چې زه نو سفر له ځان سره ملګرې بوځه قبر کې به یوازې پروت دی او ډېره سخته تیاره ده پکې ځان سره ګورې رڼا یو څه نو باقي د رڼا غم کوم او د ملګري غم کوم مزدوري شروع پسې حقه مزدوري چې کومه مزدوري هغه مزدور کوله خو دې خو د بادشاه په غیږ کې د بادشاه غیږ کې وخت تېر کړی نیازبین دی نیازبین سړی کار کم ځای کولی شي نیازبین سړی غوټه کم ځای اوچتولی شي نیازبین بنده کار کم ځای کولی شي نو رو غریب په دې کې نه جوړه شه او شپه به یې کم ځای کوله او پلار ورپسې ونښته د پلار خو محبوب زوی و هغه نوکرانو پولیس والا
په دې وطنونو کې او کوڅو کې سر کړل چې شاه علي را پیدا کې چرته لاړ او یو پسې ګرځي پلار په سترګو جاړي یا خدای زما بچی مانه کوم خوا لاړ داسې بچی لکه د علي په شان بچی یوسف ثاني دویم نمبر یوسف د زمانې امانه لاړ ورک شو کوم خوا لاړ نوکرانو ته تاسو نه چېرته لاړ نه یو خبر خو موږ ته وایي د خپل سردار لزم موږ وایي تاله راځي خدای کم خوا لاړ سړی لیونی شو که روغ دی پولیس ګرځي خو د ټول ځان بدل کړی دی مزدوري کوي نو په مزدور د چا کم ځای ګمان راځي چې دا د بادشاه زوی دی او بیا څلور پنځه ورځې کې شکل لاړ ودوړېده بیا څوک چېرته پیژني او جومات کې به شپې کولې نه جوړه شو غریب ځان له څه په هغه مزدورۍ کې علاج معالجه مو کړله خو جوړ نه شو نو چې کله جومات کې پروت دی او ساعت یې خیجي که نه یو سړی ورسره خوا کې پروت دی وی ځوانه څه چل دی در باندې وی مرمه دا یو ګوته مې ده او دا یو کاغذ دی دا به مهرباني وکړې د دې وخت حاکم چې کم دی د دې کلي هغه له ورکه بس نور دا به خامخا رسی او دا خبره وکړه وفات شو جومات کې غریب پروت دی قالین نشته په جومات کې فرش نشته په خاورو یا په ګیا باندې پروت دی او مړ پروت دی څوک شته هم نه ده غریب هغه ګوته یې یوړله هغه کاغذ یې انغښت یوړو حاکم له یوړو چې حاکم وکت او یلکه دا ګوته خو صرف د بادشاه د زامنو سره بل چا سره نی هغې خو پیژندله دا ګوته خو صرف بادشاه سره او د بادشاه زامنو سره بل چا سره خو دا ګوته کیدی نشي ودرېږه معلومات کوم بادشاه ته فورا اطلاع ورسوله چې حضرت ستا دقسې یو سړي راله ګوته راوړو کاغذ یې راوړو دا ګوته تاسو وګورئ وی دا خو د علي ګوته ده کوم ځای دی علي وی پلانکي جومات کې پروت دی بادشاه په منډه راچو په زوی مړ پروت دی زوی اوچت که الله زوی ورته څه لیکلي دي ماشاءالله پلار ته ناشنا نصیحت کوي وی بابا په دې آیت غور وکړه مرګ نه پس ورته وی بابا په دې آیت کې فکر وکړه غور پکې وکړه الله وی ان ربک لبالمرصاد الله چې څه کې کوه ای انسانه خو الله درته په تاک کې ناست دی په لاره درته ناست دی بل خواته نشي تللی لبالمرصاد لکه یو سړی په لاره باندې رواني که نه او د پولیس ناکهبندي لګېدلي په هغه ناکه به دې خامخا تېرېږي ان ربک لبالمرصاد بنده چې څه دي په دنیا کې خوښۍ کوه کبر کې کوه اجازت تې راته اجازت دا مانا چې خدای درته وایي نه چې مه کوه خو که کې منې کوي دې ته نه لاس پې در کړي دي قتل هم کې اجازت درته نشته خو منې کوي دې نه په دنیا کې چې ګنې تا پسې قتل خوښ پې نه دی خوشحاله نه دی درته وایي چې مه کوه خو که کې نو اختیار دې خپل دی کبر کې اختیار دې خپل دی پې خوشحاله نیمه زنا کې پې خوشحاله نیم پې اختیار دې خپل دی که هر قسمه ګناه کې په دنیا کې کوه اختیار دې خپل دی خو خوشحاله پې نیمه خو ګورې د خدای ناکه درته لګېدلې ده دا ما معنا درته ان ربک لبالمرصاد غالبا صورت فجر کې دی که کم ځای کې دی رب العالمین درته ګورې تیار دی تیار پرېږدي به دی نه چې ورځې چې څه دې کړي قبر کې به یک تنها پروت دی هېڅ هم نشته بیا به څه کوې ډېر ټاټ پاټ سره یې وړو جنازه یې وله وکړه شاهي قبرستان کې دفن کو خښې کو لیکن هغه په زړه هغه مزدور د قبر تیارې ټک ولګاو د مزدور د قبر تیارې والا پړه کې ټک ولګاو نو سړی خو لاړه کامیابۍ ته خو ورسېد بلکل هغه مزدور چې کومه دعا کړې وه هغه دعا قبوله شوه بلکل قبوله شوه چې یا الله دعا ورته وکړله چې خدایه دنیا سره مینه ختمه کمه که او ځان سره مینه پیدا که نو ځان سره مینه پیدا شوه محل یې پرېښود او یا الله هغه عمل دی واله چې ته پې خوشحالېږې نو ګوره کم عمل یې دې واخېسته او یا الله داسې وخت کې واله مرګ ورکه چې کم وخت کې ته له ده نه راضي یې نو جومات کې چې د سوځي او په مزدورۍ کې دې وځي دا رضا شوه که نه شوه په هغه مزدورۍ کې دې علي هغه سپوره ډوډۍ اوبو سره وخوړه چې مزدور یې لیدلې وه او حقه مالګې سره یې وڅکله چې هغه مزدور یې پې لیدلې او پلار ته ناشنا نصیحت کوي دې آیت کې ډېر لوی عجیبه خبره ده ان ربک لبالمرصاد دا خدای غټه ناکه درته لګې چې تېرېږې به نشي تېرېدی ناکه بندو کې سړي دي که نه نشي تېرېدی بله لار هم نشي چې دې ورته بدله کې ناکه بندی باندې ځې او لټۍ به دی بیا به څه کوې ورسره
الله ناکه لګېدلې ده د قبر. که چرته پاک وي او روغ وي جنت ته به دی په قبر کې، جنت ته به دی بیا. نبی علیہ السلام فرمایي الله فرشتو ته حکم وکړي چې دله د جنت بستره تیاره کړي، د جنت رزق راوړی، د جنت سوړه ورته کولو کې، د جنت هواګانې ورته را چالو کې او جنت ورته مخامخ کې جري ورته ګوري. او که ناکه کې ګیر شوې او دا خو مجرم دی، لکه ته خو مجرم یې. په دې ناکه کې تا سره خو صاحبه هغه څیزونه دي چې هغه حکومت پاکستان منع کړي دي، ته خو مجرم یې. او تا سره خو هغه څه شی دی، هغه څیزونه پروهیبیټډ بورډ چې تاسو ورته وایې، هغه خطرناک څیزونه دي چې حکومت منع کړي دي چې دا ټوپک به ځان سره، تا سره خو هغه ټوپک دی، تا سره خو هغه وسله ده. اوس به څه کې بیا به الله په هغه فرشتې دی هلته کې په هغه ناکه کې ګیر کي، شا به د دوزخ بستره ورته واچوي، د دوزخ نه ورته سوړه کولاو کې چې ګرم بادونه وله راځي او بویونه وله راځي، ګرم بادونه. دا د قبر عذاب الله دې مساتي. څومره ګران کار دی، موږ بې سوچه پراته یو، بلکل بې سوچه. قسم په خدای قسم درته خورم که موږ د قبر د زندګۍ سوچ وکړو بس اولیا به رانه جوړېږي. موږ دا سوچ نه دی کړی. دا ولې شریعت کې تا ته د الله د طرف نه د پیغمبر مبارک د طرف نه حکم دی چې جنازه یوسه مقبرې ته. ګوره جنازه وړو کې ثواب او په دفن کې د مړي حق دار چې جنازې له پسې لاړ شه او هلته ورسره قبر ته ایثار شه. دا ولې دا دومره خلکو له تکلیف ولې دی؟ دا خو چې مړی شو ویلی به چې په خپل جومات کې جنازه وکړې، خپل جومات ته به خلک راغلي جنازه به کړې وه، یو 15 کسو به وړې وه او ښخ کړې به خیر او خلاص. دومره خلک جنازې لذي څومره تکلیف خلک کوي، څومره وخت د خلکو ضایع شو او دومره جلوس کې مړی وړي او بیا وایي دفن ته ایثار چې ولې ایثار یې؟ دې دپاره چې دې قبر ته وګوري که چېرته یو ړکې ټکه راله، که دې قبر ته وګورې ولې ګویریږي چې دې له خو زم راځم، دې قبر ته وګوري او لکړه کې یو سوچ پیدا شي چې دا زه څه کوم او کم خوا کم ځای مې کم یو دی، او چې لا قبر دې نصیب شي. زما قسم په خدای چې د قبر سوچ چام کړی دی هغه خدای دنیا کې هم کامیاب کړی دی و خیرت.